صاحب په دا اوس کې چا شهید کوي زبردست عالم و بې باک عالم و د نیم جهان سره راخستی وه پر یوازې سر راخستی وه پښتانه وایي میړه مړ که مړاندې مه پټوه صحیح ده هغه بله خبره ده ځان ته خبره ده زموږ په تر سلو مسلو زیاتو کې اختلاف ورسره درلودی هغه څه بده خبره نه ده پریشانۍ خبره نه ده اختلاف پر خپل ځای دی خو د احترام په چوکاټ کې و نه شکنځا وې نه رد و نه بد و نه بددعاوې وې نه جنګ و نه دمکیان یو شی نه و د خپله لار په مخ اخیستې و ولاړې و الله ته ورسېدی موږ خپله لاره په مخ اخیستې ده و الله ته به رسېږو هغه الله ته منظوره ده چې هغه به کله یې الله پاک دې موږ ټولو ته عفو وکړي الله پاک دې زموږ محنتونه قبول کړي ویل دې هم الله قبول کړي دا چې چا اورېدلي دي هغه دې هم الله قبول کړي که زموږ څه غلطۍ و کوتاهي سوي الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې عفو راته وکړي الله پاک دې مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي الله پاک دې زموږ د علاقې ټول علما له هره شره وساتي له هرې فتنې وساتي دا یو ډېره لویه سلسله روانه ده را روانه و روانه ده زه به اسانه مثال درکړم خبره داسې ده عزیزانو چې منیر شاکر صاحب په خپل انداز د دین خدمت کوي هغه بله خبره ده الله ته به زما خدمت قبولې که به نه د ده خدمت به قبولې که به نه هغه به د قیامت پر سره ګورو زه هم اختیار نه لرم ته هم اختیار نه لرې دا زموږ دشمن چې کوم دی عزیزانو د علماو دشمن د پښتنو د به خاص کر درته ووایم دا یو ډېر انتیکه کیل چې دی هغه زموږ سره وکړي څنګه کیل یې وکړي کیل یې دا وکړي چې ملایان یې د اسلام په نامه 10 ځایه تقسیم کړل داسې زمینه یې جوړه کړله یو داسې لار یې جوړه کړله چې علما یې د اسلام په نامه 100 ګوندونه یې جوړ کړلو او یو د بل په باره کې بیا ښه فکر چې دی هغه نه لرو صحیح سلو دشمن یو کار دا وکړي بل کار یې دا وکړي چې پښتانه یې د پښتو په نامه ځان ته تقسیم کړلو یو په یوه نامه بل په بل نامه بل په بل نامه بل په بل نامه پایه نه دی معلوم او بیا راولاړ څه چمې وکړي د علماو د رمیې هم هغه خاص سړی راووستی راویستی هغه یې له دې دنیا رخصت کوي او د پښتنو څخه بیا خال سړی هغه یې راویستی ولې زموږ قوت منتشر سلو موږ چې یو ځای وو یا پښتانه یا علما یا ټول مسلمانان به راواخلو نو چې یو ځای ولو بیا یو لار وړل کېدله چې موږ په خپلو کې سره تقسیم سو زه ځان ته بل و ځان ته بیا زه هم یوازې سوم بل هم یوازې سو و ما ته هم مشکلات جوړ سو و تا ته مشکلات جوړ سلو دښمن زموږ سره یو ډېره لویه زوروره لوبه چې ده هغه وکړله بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا اوس پوسټونه ډېر چلیږي چې ملایانو ته د تحفظ ورکول شي داسې خلک د ځانه که د یو چا نیت صحیح پر هغه خو موږ شک نسو کولی که ویو هم نه نو ځان ته خبرې دي که نه موږ له حکومت ته تحفظ نه غواړو ولې نه غواړو په دې وجې نه غواړو چې حکومت په خپله غیر محفوظه دی دی د خپل ځان په خپله خلاص کړي موږ مشوره وه یو ځای موږ تللي وو جلسه وه نو هغه ملا بیخي ډېر بیان وکړي ول یو حافظ به 700 دوزخیان را خلاصي د دوزخ څخه بیا زما بیان رالی مال ته دی وکړي حافظانو خالي خپل ځانونه خلاص کړي دوزخیان موږ ته رایله کړي دلته موږ حکومت ته وایي ته خالي خپل ځان خلاص کړه موږ مشوره وه او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې موږ ملایان هر مسلمان خالي ملایان نه وایم دا خو نن اوله نه ده چې دا پیښه راغلې ده هغه مفتي نظام الدین شامزي صاحب یې راواخله بلکې مولانا یوسف لدیانوي شهید یې راواخله راځه زموږ د کراچي په 100 علما خاص کر د ختم نبوت بیا پسې راځه د پېښور تر شیخ حسن جان صاحب پورې رحمه الله د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله پورې د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا حمید الحق صاحب رحمه الله بیا د مفتی منیر شاکر صاحب بیا پسې راځه زموږ په دا بلوچي علاقه کې څو علما د جمعیت علما اسلام چې دی هغه ووژل سول هېڅ پته نه لګېږي هېڅ چاته معلومه نه ده او بیا نو خلک راوځي عجبه ناوله ده الله پلانی مولوي صاحب یې شهید کړی دی یا یې وژلی دی نارې مه وژغ مه لره په پاکستان کې دا ډېره ناولده ده چې یو عالم زوړ سي دا ناولده ده دا نه ده ناولده چې یو عالم چې دی هغه په خپل محراب په خپل مسجد په خپله مدرسه کې ووژل سو یا شهید سو دا ناولده نه ده ناولده چې د هغه دا ده و دې ته سوچ وکړي یو سړی څنګه وسپین ژیړې ته ورسېدی وسپین بېشته ته څنګه یو سړی 50 کال شپېته اویا کاله ته ورسېدی دا یو ډېره ناولده خبره ده او موږ پر دې ډېر حیرانېږو جاوید چودري د نن څه تقریبا 22 کاله مخکې 24 کاله مخکې ما د یو کالم ووایم زه طالب ولم د یو کالم لیکلی و چې د انګریز علیحده یو بله منصوبه شروع سوله منصوبه چې شروع سوله ما خلا کالم زما سره در اوسه پورې پروت یې منصوبه دا شروع سوله چې دا کم د مسلمانانو بیا خاص کر زموږ د سیمې زموږ د وطن هغه خاص علما دي دا د مابین ځه وباسئ
دا یې ډېره لویه منصوبه شروع کړې ده او په دې منصوبه کې دوی کامیابه سو. تر ډېره سفر چې دوی هغه وکړي دا د تر پرون د تر وړ مرز تر ابل دا سلسله چې دغه روانه ده او دا سلسله به مخته هم روانه وي، دا سلسله به مخته هم روانه وي. نو ما درته وویل موږ حکومت ته نه وایي چې زموږ حفاظت وکړه، خالد ته خپل ځان خلاص کړه. موږ مشوره ولې موږ مشوره وه ما ته به خپل بابا ویلې چې په دنیا مه مغروره کېږه، تر ټولو مهم شی چې دی هغه مسنون دعاګانې، مسنون چې کوم سنت طریقې دي یا دعاګانې دي موږ ته د الله رسول ښوولي، هغه ستا دپاره ډېر مهم شی دی. تاسو اندازه ولګوئ، موږ پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو دا دعا کوئ چې اللهم انی اعوذ بک من شماتة الاعداء، یا الله ما د دشمن د خندا وساته، پر ما داسې حال مه راوله چې دشمن په ما خوشحاله سي او وخاندي را باندې. دا څونه زوروره دعا ده. ډېر خلک شته څوک په حمید الحق مولانا صاحب باندې خوشحاله و، څوک په مفتي منیر شاکر صاحب باندې خوشحاله و، څوک په نورو علماو په ذوالجلال که ولاړې چې ستا وار نه یې راغلی. خوشحاله کېږم زه نه خوشحاله کېږم په دې خبرو قطعا. زما د په سوونه په زرو اختلافونه ورسره زه د چا په مرګ نه خوشحاله کېږم، که بریلویان دي که سلفیان دي که مفتي منیر شاکر دی که بل به زه په دې خبرو نه خوشحاله کېږم. ولې؟ هغه وجه دا ده چې نر هغه دی چې په خپله یو کار وکړي، د بل پر وژو سړی چې شنه کوي توپکان نه ګرځوي. او بیا الله فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. کم څوک چې مؤمن نر دی که ښځه تاوان و ضرر و نقصان ورورسوي او بیا دی چیش وکړي بیا دی توبه ونه باسي، د هغو دپاره الله فرمایي ما جهنم تیار کړی دی او د جهنم سوځل مې ولره تیار کړي دي. ان بطش ربک لشدید. الله فرمایي زما پکړ ډېر سخت دی. هیڅ څوک دې په دا نه خطا وځي ما پلانی مړ کړي پلانی مړ کړي، زه تر اوسه ژوندی یم، تا ته ګیرنټي ده چې هغه ورځ به تا لره راځي چې تا د بل کورونه خراب کړي، دا به راځي، لازمي به راځي. او بیا الله پاک عجب یو فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. الله اکبر. الله فرمایي پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم فوربک لنسألنهم اجمعین. الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم، زما دې په خپل خدایي قسم چې زبا لنسألنهم اجمعین. د هر چا سبا د هر قدم پښتنه چې دا کوم عما كانوا يعملون چې ته څه کول او څه مې کړي و یا څه درته کتل، دا الله قسم کړی دی. فوربک لنسألنهم اجمعین. زما دې ستا په الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په رب دې زما قسم یي چې زه د هر چا څه جلا پښتنه کوم چې تا څه کول څه دې کړي و او څه دې را روان زمانه کې فکر چې دی هغه ولو. بیا تر ټولو لویه خبره دا د عزیزانو چې موږ دپاره دعاګانې ډېرې ضروري دي، خاص کر علما د قوم مشران. دعاګانې څه معنا؟ دعاګانې دا معنا دي عزیزانو چې موږ کله سهار راوځو بغیر د اوداسه به نه راوځو. موږ چې کله سهار راوځو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله د دې بغیر به نه راوځو. موږ به آیت الکرسي وایو، موږ به آخر دوه قله وایو او حامیم لا ينصرون. علما فرمایي چې کله ته راوځې 11 واره دا ووایه پر ځان یې چوکه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. دا آیات شریف چې دی هغه وایه بس الله پاک بیا تا د خلکو د نظرو څخه پټ کړي، الله بس تا حفاظت وکړي. او بیا دغه دعاګانې اللهم اني نجعلك في نحورهم څنګه هغه دعا ده موږ ته د الله رسول ښوولې ده، هغه دعاګانې چې دي هغه به وایو، لازمي به وایو، خامخا به وایو. نور خو لکه زموږ تېر سوی ژوند موږ په خپله نه دی بچاو کړی، الله را بچاو کړی دی. د را روان ژوند په باره کې زموږ د هغه یقین دی، دا زموږ ایمان دی. حضرت علی کرم الله وجهه چا مطلب حفاظت کوي ورته ولاړ ول د چیز حفاظت کوي د اسمان که د مځکې، هغه ولیا د مځکې څوک تا تاوان در ونه رسوي ول د اسمان بیا زه چا بچاو کړی، د اسمان دا پتو زه چا بچاو کړی. زموږ هم دغه عقیده ده. ها اسباب ځان ته خپله خبره ده، اسباب ضروري دي لازمي دي کوو به، خو تر ټولو مهمه خبره چې د هغه مسنونې دعاګانې دي.